قرآن کریم کې الله تعالی وی ولا تقربوا الزنا، دا نه وی چې ولا تفعلوا الزنا، تاسو زنا مه کوئ. وایي درته ولا تقربوا الزنا، تاسو د زنا د ځای ته قریب مه ځئ. زما به څه ایمان وي، زما به څه قوت وي. یو انسان چې وږي وي او مخې ته یې ډوډۍ پرته وي، مثال درکوم، خوله کې اوبه ځي راځي که نه؟ اوبه راځي که نه؟ یا یو سړی خیر دی که شپېلۍ وي که نه، د هغه مخې ته هسې چې کوم دی داسې ته لیمبو لکه ونته داسې راغه که هغه بیا شپېلۍ وي. نو اصل خبره دا ده د هر ماحول خپل اثر وي، د هغې ماحول نه به تښتئ. تاسو دلته چې کوم کسان راغونډ شوي یې د خپل علاقې ښایسته خلک یې، مشران یې، زمونږ ستاسو نه دا امید دی چې را ما تاسو ته کوم آیت کریمه تلاوت کړله، کوم د حدیث مبارکه مې راته ووایي، ډنډه مونږ سره ده، قوت الله مونږ له راکړی دی، خو لیکن زمونږ سترګې، زمونږ غوږونه هغه تاسو یې. مونږ ستاسو مټ یو، مونږ ستاسو مټ یو، خو لیکن سترګې او غوږونه دا تاسو زمونږ دي. تاسو وګورئ که نه په دې دنیا کې چې څوک هم یو تحریک کي، د هغې دپاره یې صدر او سیکرټري او جنرال سیکرټري اراکین او مختلف قسمه تنظیمونه وي. دې زړه ته وګوره، دا د انسان جنرال سیکرټري دی، سر یې صدر دی، لاس پې اراکین دي. یو لوکړه څه کولی شي؟ نشي کولی. که زه وایم چې زما ایس ایچ او صاحب تکړه دی، زمری دی، هغوی به زمری، خو لیکن چې ښکار ولا په لاس نه راځي او دی ړوند وي په سترګو، دی به یو پیشو راټینګه کړي؟ چارې نه. چې تاسو ورته وایئ چې یار دا راشه کوشش وکړئ. نن سبا زمونږ په معاشره کې یو ناسور راګډ شوی دی چې هغې ته آیس وي، پوډر او دا چرس خو اوس بلکل هغه ملنګي نشه شوله، د چرسو خو څوک نوم هم نه اخلي او د هیروین هم اوس څوک نوم نه اخلي. آیس یو داسې لعنتي شی راوتی دی چې هلکان څه کوي چې ښځې پې هم راوړېدلي دي، کور په کور خورېږي. په دې کې زه ستاسو ته دا ریکویسټ کوم، دا اپیل کوم چې تاسو زمونږ له څخه جوړ شئ. دویم خبره چې الله تعالی ورته په قرآن کریم کې الله تعالی وی چې تاسو زما جګړې ته تیار شئ، فأذنوا بحرب من الله. تاسو زما د الله او د الله د پیغمبر زمونږ کوم کو جای مونږ د الله جګړه کولی شو؟ مونږ الله سره جګړه کولی شو؟ تصور یې هم نشي کولی. هغه ورځ مې یو پوسټ کاته و، په هغې کې زمونږ د دې ځمکې د دې ټول ځمکې چې هغه مې کله زوم کو نو یو معمولي نقطه وه چې کوم دی د کائنات مخې ته، یو معمولي نقطه، او چې په دې څو اربه خلک پاتې کېږي په دې یوه نقطه باندې د الله کائنات څومره وسیع دی. هسې مونږ نه وي چې الله اکبر، الله دی. نو د الله جګړې ته مطلب مې دا دی، د الله جګړې ته مونږ نشو تیارې، مونږ کوم کجا یو. مطلب مې دا دی، نن سبا زموږ په معاشره کې سود عام شوی دی. مطلب مې د خبرې دا دی چې سود عام شوی دی، د سود خلاف راپاسې مونږ سره چې کوم دی زموږ مټې شي. شته او که نشته دی؟ نن ماله یو درخواست راغلی و، نو په اشتام باندې دغه و، دوه ګواهان و، هغوی پکې راغه کړي و. اشتام ما وکتو، درخواست مې وکتو،
ځان مې په مکمل پوه کړ، بیا مې ګواهان هر څه وکړل او خیره کې مې اتاڼهدار ته وي چې 30 लाख روپۍ دله د کاروبار دپاره ورکړي دي. په دې 30 लाख په کاروبارو کې د ماربلو کاروبار به هغه کوي، خو تاوان به پکې نه مني. صرف به چې کوم دی منتلی به 3 लाख روپۍ دته ګټه ورکوي. مې زه خو مفتي نه یم، خو مې خیر در چا نه تپوس وکړئ چې دا سود دی او که نه دی. چې 3 लाख ته ما ته چې کوم دی پر منت راکې، تاوان پکې زه نه منم، او که د دې نه سوا تا ګټه وکړه نو هغه ستا یې خیر دی. زه چې کوم دی د سود معامله نشم کولی، فایل مې ورته وویشتل ناوخته اتاڼهدار ته مې په دې کې راپورټ ولیکه، په دې باندې د سود خلاف فعالیت. نن سبا زموږ ښکلي ښکلي خلک دی وروره بس په دې لعنت کې چې کوم دی اخته شوي دي. یو آیس، بل سود، بل تاسو وګورئ معمولی خبرې به وي، هغه تاسو په خپلو کې حل کولی شئ. ځکه دا DRC شوله یا PLC شوله چې دا وړې وړې خبرې وي، دې په خپله حل کوي. د یو لطیفې په توګه یو خبره کوم، یو پیره یو جج 20 کاله بعد یو فیصله وکړله یو کس نه، نو هغه چې څنګه فیصله یې وکړه نو هغه لاس اوچت کړي، یا الله پاک زما دا جج صاحب تاڼهدار کړي. دې تاڼهدار خو زما نه ډېر وړوکی کس دی، زه خو چې کوم دی په 18 په 19 ګریډ کې یم، ته ماله چې کوم ته وایې چې یا خدای پاکه دې تاڼهدار کړي. دا یو لطیفه کوم، هغه ورته نه چې زه د ډېرې خوشحالۍ نه مې دا دوا راته ځکه وکړه چې د دې د فیصلې نه 20 کاله مخکې دا تاڼهدار مالې دقه فیصله کړې وه، خو یې وایي چې نه زه یې په عدالت کوم. نو ډېرې خبرې تاسو په خپله کولی شئ. قسم دی که SHO ته ضرورت وي، مرزا ته ضرورت وي، یا ما ته ضرورت وي. ما له چې کوم راپورټ راغلی دی هغه ما له د ځمکې راغلی دی، کوم راپورټ ما له راغلی دی د پیسو راغلی دی، کوم راپورټ راغلی دی معمولی تکرار شوی دی، تو مې وشي. کوشش وکړئ زمونږ ته خپل دغه پرېږدئ، دا واړه خبرې دا په خپلو کې حل کړئ. بل په معاشره کې تاسو اوسئ، د دې خلکو رسم رواج تاسو ته ښه معلوم دی. زه خو نوی راغلی یم، ما ته لا ګورې ستاسو عاداتو پته نشته چې ستاسو څنګه عادات دي. زمونږ SHO صاحب ته ډېره پته نشته دی، نوی راغلی دی، پوه به شي. خو لیکن زه بیا هم وایم چې تاسو زمونږ مټې یې، که تاسو مونږ سره نه یې نو مونږ هېڅ نه یو. تاسو خو اوس وسیله مونږ ته تسلیم شوي یې او مونږ به تسلیم کړو یو. ټیک ده که نه؟ مونږ سره مدد کوئ. بل خبره مې د هوایي فایرنګ کوله. نن سبا په ودونو کې هوایي فایرنګ سیوا شوي. زه بیا چې کوم دی زه هره خبره چې کوم نو زما دې زړه ته الله تعالی د قرآن یا د حدیث یو وړوکی غونته آیت راغلی. الله تعالی فرمایي ولا تبذر تبذیرا، بې ځایه مال مه خرچ کوئ، په بې ځایه مال خرچ کولو سره ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بې ځایه مال خرچ کوونکي دا د شیطان وروڼه دي. وکان الشیطان لربه کفورا دی که غسویه دی کنو ده. او دې شیطان زه حافظ قرآن نیم ګورم که زمانه څه اخوا دې خوا غلطي کېږي بعضې دغه کې، او دې شیطان چې کوم دی د خپل رب نه ناشکره ته فایرنګ کوې. د کلاشنکوف ګټه په څومره نن سبا 1000 روپۍ باندې 1000 باندې کال مخکې ما څه تقریبا 2540 باندې 1000 کې دی، نن سبا په 1000 باندې یو ګټه ده. 10 کال وروسته ته په 1000 میلادي. زموږ په دې معاشره کې څومره کونډې رنډې دي، څومره یتیمانان دي. هغه ورځ ما له یو ماشوم راغی او زه راته قسم کړم چې زما زړه په ژړا شاوه.
ما ته وی یاره ډېر وخت شو ما وی په ماله ډوډۍ نه ده خوړلې ای پلار مې آیس الله ګوري چې زما زړه ورته په ژړا شو وی پلار مې آیس کی او ما په ماله ډوډۍ نه ده خوړلې زما خویندې هم د زره ټولو مشر یم او نه هم کلاس کې زه سکول نشم ویلی سکول زما نه پاتې دی په ما باندې څه تقریبا 18,000 روپۍ چې کوم دی د سکول قرضه ده الله ګوارې زه کور ته لاړم ما سره چې څه پیسې وي ما راواغېستې ما ورته یې راځه بچې د سکوله به نه پاتې کېږي چې تر کومې زه دلته کېږم ته به سکول وایې الله دې د هغې سکول والا هم خاطر وکړي زما نه صرف د بورډ هغه فیس واغېسته څه لږ چارجې زما نه 18,000 وانه غېستلې نو تاسو ماته وایي که تاسو چې کوم دی د داسې یو کس مدد وکړئ د دې ډزو نه څه جوړېږي د ډزو نه څه جوړېږي څوک پرې غټېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه ته دا د خولې نه وتي ارمې فداک ابي و امي وله ننګیالي زما مور پلار دې په تا قربان خو هغه هوایي نه هغه خو غشي په دشمن باندې ویشته بلا ژبه نرشه قوت چې کوم دی دا په رمیه کې دی رمیه تیراندازۍ ته وي ویشتلو ته وي ته وګوره که نه چې چا سره میزایل دی نن سبا قوت ورسره دی که نه تا سره نو کارتوس ته دی خو تا سره کلاشینکوف نشته تا سره پسټل نشته نو کارتوس به ته خورې وکړه راشه خپل ځان دغه که خو د دې دپاره وکړه چې یاره زما نښه دې درسته شي هېڅ پته نه لګي چې ستا د لږ وخت خوشحالي هغه د چا کور واني